زه اوس راځمه زموږ د نن ورځې میلمه قدرمن داود خان ترین صاحب ډایرکټر کلچر بلوچستان ډپارټمنټ د پښین ته او زموږ د پیاوړي لیکوال او پیوندي ادبي ملګري دغه خوندور محفل ته تشریف راوړي او زموږ سره یې په دې محفل کې برخه واخیسته. نو زه اوس زحمت ورکومه قدرمن داود خان ترین صاحب ته چې د دوی په کوټه کې نور پروګرامونه هم دي هغوی ته ځان رسوي. نو موږ دته موقع ورکوو چې د پښین د دغه کلتوري ورځې په ویاړ باندې موږ ته خپله وینا واوروي او د پښین د ادبي تصویرونو سره د مرستې او د لا کومک ډاډ ورکړي او د دغسې پښتني کلتور د ژوندي ساتلو لپاره د موږ سره خپله مرسته جاري وساتي. قدرمن داود ترین صاحب مستوی کور ودانۍ وایم مننه. اور زه د پروفیسر فیض احمد شهزاد صاحب د ښایسته وینا ډېر کور ودانۍ وایم. کلیم الله صاحب د زموږ د پښین هیرو دی، هیرو په دې دی دی زموږ د نوي نسل په غم نیول سوی دی. دی نوکري نه کوي، دی جهاد کوي. تیمورشاه کمال صاحب ستاسې کور ودان ته اصل کې د پښین هر سړی زموږ لپاره محترم دی، مګر ځکه دا ووایم چې رضا شهدا صاحب، شاه محمد شادمن صاحب دوی ټوله په معنا په دا اوس حالات کې جهاد کوي. جهاد په داسې دغه چې خپل نوي نسل ته هغه سیده لار چې په قرآن شریف کې الله پاک وایي اهدنا الصراط المستقیم، هغه لار باندې دوی کوشش کوي، څوک د تعلیم په لحاظ، څوک د ادب په لحاظ، څوک د کتاب په لحاظ. ستا اجازه وي زه به نن څه د زړه مجلس در سره وکړم، زړه خواله را سره وکړو او زه دې دلیږي به نه انشاءالله دا امانتي سره کول دی. ولې زه د تاسې سره یو دوې درې مختصره یو کهانۍ یو د بین الاقوامي لیول بیا راځم خپل پښین لیوله پورې داسې به نن سره خلاص کړو چې د دې شان ضرورت ولیدي. آیا خالي معاشره کې پیسې ګټل، زه کروڑپتی ته اربپتی دغه ډېر ضروري دی که دغه کار ډېر ضروري دی؟ پر دا به لږ سر سره خلاص کړو. وینسټن چرچل چې د برطانیې وزیر اعظم و، نو دویم جنګ عظیم شروع د ده د کابینې اجلاس و، د خپل د کابینې اجلاس راوغوښتی چونکې د جنګ حالات و او د فنډ کمیس و. نو دوی د کابینې والا ته وویلې چې مشوره یې له هر ملګري له هر وزیر اساس ده. نو هغه کې چا پر ناره کول داسې به وکړو زما په ذهن کې تجویز دی د کلچر ډپارټمنټ فنډ چې دی هغه چونکې پروت دی او اوس د کلچر په ټولو ضرورت نه دی اساسي خو جنګ دی. نو راسه دا د کلچر پیسې او دا د جنګ خواته ورواړو. نو دی داسې د مخې تګ سو داسې په ښه ښه نو دا خپل وزیر ته وویل زما جنګ د خپل د کلتور د بچاو دپاره دی او بې عقله ته و ما ته وایه د کلتور پیسې راواخلې او جنګ ته یې ورکړه. یعنې د دې څخه د کلتور د اهمیت اندازه ولګوه. په دې کې به کیدای شي ډېر خلک بهر ملکو ته تللي، په بهر ملکو کې و مسجد ته اسلامیک کلچر سینټر وایي. یعنې د دې څه دا خبره واضح شوه چې ستا مذهب، ستا عقیده دا هم ستا د کلتور حصه ده. ته چې لمونځ کوې، ته چې د چا سره په لیندین کې صفای، ته پر خپل ژبه، پر خپل قول، پر خپل واده، پر خپل دغه دا ټول ستا د کلچر، دا ستا اصل پېژند دی، دا ستا د پېژندګلوي ده، خالي لباس نه دی. اچھا ما ته یو انګریز کیسه وکړه، بلکې زموږ یو سیکرټري صاحب و هغه ویلې ولې ورځ هغه انګریز له ما سره راغلی دور چکر راکړو. نو ما سوچ وکړ زه راغلم د پښین د کوټ سره روان شو، د یارو له پټړۍ سره راته ولیکلی وو د کلي نوم مو زما ویل. نو موږ دلته د مازدیګرۍ وو، ګاډۍ موږ سایډ ته کړه، موږ چای ترماس دا شان
ول یو کوچنی هلک لکه دغه ماشومان چې دي ول دا خوا په لوڅو پښو یې منډې راولي ول موږ سره په پښتو روغبړ وکړي ول زه له دې څخه خوابدی یم ما وایي ول تا زموږ توهین وکړي موږ څنګه ول دا مخامخ زموږ بیټک دی دا څنګه کېږي چې زما بیټک ستا او ته دلته چای کوي یوه بله قصه د بلوچ کلچر څخه هم درته وکړم پخوا د انګریزانو چې دلته راغلي وو نو دوی دا د ریل د پټرۍ کار شروع کړی چونکې دا بیکینګ سیسټم نه و د تنخواه دغه چې به وو دا به دوی په لاس باندې پیسې ورکول نو هغه انګریز سره چې کوم چا کار کوي هغه بلوچ نو د سره پریشان و د سره چې د بلوچ کار کوي هغه ول صاحب نو د سره پریشان ښکاري د ویل زما پر سر د ډېرو خلکو امانت دي تنخواه ده دا زه ودې ته رسول غواړم زه اوس دلته یم هغه په کوټه کې ملازمین دي او تاریخ دی او هغه خلک د خپل ټیم ډېره پابندي او خپل ذمه داري داسې بولي لکه موږ فرض لمونځ نو د ول هغه ډېره اسانه ده نو ډول څنګه اسانه ده ول سبا په د بولان په د مانده کې به دغه تېرېدلې دا د کوچیانو قافلې به تېرېدې ول اسانه ده ته تر ما راپرېږده ول سهار راپورته شو هغه دغه سر دی و دا شاله ته راشاوه سو دغه خوا یو بلوچ سپین ږیری را روان ول ده به هغه ته دا پیسې ورکړي دا به په کوټلې چې ورسېږي فلاني سړي ته به ورکړي هغه دی حیران شو انګرېز ورته تل لیونی یې ستا مازغه کار کوي دا سړی ته پېژنې ول دا سړی زه نه پېژنم مګر بلوچ په امانت کې خیانت نه کوي هغه تنخواه په خپل کړی کارن زموږ په کلچر ډپارټمنټ کې یو تیټر پلی و هاني شیخ مرید په نامه باندې دا ګوره دا شیان ډېر ضروري دي دا موږ به د نوي نسل ته دا شیان وښایو بالکل یعنې په هغه سټورۍ کې چې پرون دوی کوم دغه وکړي یعنې موږ پښتانه که بلوچستان دي موږ په خپله پښتو یعنې موږ وایو چې د چا سره مې پښتو وکړه بس بیا پښتو ده که د پښتو باندې نه ولاړې نو بیا ته په پښتونوالي کې شک راغلی لکه قسم چې مات قول فعل وفعل اچھا اوس زه راځم دې خبرې ته دا کلچر ولې ضروري دی دا خلک ولې دا سرکار یا دا خلک یا دا شاعران یا دا سندرغاړي داسې دا کار ولې کوي ګوره دا د انسان په بدن کې که زه خوشحاله یم که زه خوابده یم که زه خاندم که زه ژاړم دا یو څو کیمیکلز دي دا زموږ په بدن کې هارمونز چې ورته وایي استادان به یې ډاکټران به یې هغه په دې خبره ډېر ښه پوهېږي د دې هارمون تعلق له چیز سره دی اوس ما له خوب صفقې مخکې راغلی زه د سارس په دفتر کې ناست د شیدا صاحب هغه ولغه بدله یې وویله او دا اوس دویم داسې شو لکه ما چې دوباره یو ښه خوب وکړ یو ښه ډوډۍ چشتي هغه د غزلې سره د یو ښه شاعري سره استا په بدن کې چې ښه کیمیکلز دي توانایي اخیږي هغه توانایي یعنی دا کار قدرت د دې کیمیکل د دې شي سره مشروطه کړی دی لکه د مور غږ چې ته واورې پر تا ښه ولګېږي که ته خپله ژبه یو ځای واورې پر تا ښه ولګېږي که تا یو ښه میوزیک یو ښه شاعري واورېده یو ښه کتاب دی وایي دا ستا په بدن کې د خوشحالۍ کیمیکلز د خوشحالۍ هرمونز هغه ریلیزوي ژوندي کوي او چې په کومه معاشره کې نه یې زه به دې ته یو مثال درکړم چې په کومه معاشره کې د استاد احترام وي په کومه معاشره کې موسیقي وي په کومه معاشره کې شاعري وي هغه یو نارمله معاشره وي په هغه کې جنګ نه وي هغه انسانان ناپاسته انسانان زه به یو آخري مجلس مختصره کوم ستیبن اور شاعرۍ نوم دی ظاهره ده ټایم کم دی دا یو تحقیق سوی د افریقې د ځنګل څخه د یو څو کسان راپورته کړو جمجو کسان چې په ژوند یې د بې توفقه یو کار نه و کړی دوی په یو کمره کې کښېنول او دوی ته د دوی د ژبې یو ښایسته میوزیک یو فلم ولګاوه او هلته په کمپیوټر کې پر دماغ باندې شان وریښو د ده د چهرې تاثرات یې ریکارډول چې دی څه کوي څه هغه خونخواره چهره هغه چې سړی بدلېدله هغه سوکه چې شو هغه کیمیکلز د په بدن کې یعنې داسې دا ثابته سوه ساینسي طور دا ثابته سوه چې شاعري کلتور خپل
د ژبې موسیقي د تهذیب په دایره کې داسې نه ده چې ته به غلط کار کوې، غلط نه، په ښه طریقه باندې په تهذیب باندې ستا پر کلتور په دایره کې دننه هغه کار چې ته وکړې هغه انشاءالله معاشرې ته ګټه رسوي، تاوان نه رسوي. نو زموږ د کلچر ډپارټمنټ لخوا زموږ له سیکرټري صاحب، زموږ له منسټر صاحب لخوا زه ډېر خوشحاله شوم. زما خیال دا اول واره دی چې کلچر ډپارټمنټ په پپشن کې پروګرام کړی، اول واره پپشن کې اول واره و چې مېلې خو پخوا بکشنیوالي موږ په دا مېلو کې دلې راغټ شو، بیا ورک شو. دا ولې زموږ په شالیان جنګ ورک کړو، دا ټوله شیان جنګ ورک کړو. نو ګوره دا جهاد چې ما لفظ ووایي په معاشره کې امن راوستل دا جهاد. موږ به په دا خپلو مشاعرو په دا خپلو میلو باندې خوشحالي راولو او دنیا ته به موږ ته پیغام ورکړو چې موږ امن پسند خلک. انشاءالله په پپشن کې د کلچر ډپارټمنټ دا ذمه داري ده چې دا د میلو روایات دا به ژوندي کوو، د مشاعرو روایات به ژوندي کوو. اور چونکې ما اوس له پروفیسر صاحب او له ملګرو سره د دې ستې د مشرانو سره مجلس وکړې، ما په پپشن کې ما خیال داسې ځای نشته. زما خو زړه غواړي لکه نن په دا کوټه کې په دا ځای کې تقریبا ډېر کم کسان ناست. زما انشاءالله وتی ته دا یقین دی نه چې بل واره موږ پروګرام کوو، ښه ډېر کسان به پر غټ ځای کې وي. او زما کوشش دا دی چې په پپشن کې کلچر ادبي سنټر وي چې په هغه کې شاعران مازدیګر کښېني، خپل یو مطالعه کوي، مطالعه کوي، ماشومان ادبي تربیه تربیت ورکړي که نه. ولې که مینه کې ورکېږو نو به ځان نه ورکو. دا ایکړ نه زما ذمه داري ده، دا نه د یوه ډپارټمنټ ذمه داري ده، دا د هر انسان د هر استقام ذمه داري ده. د کام ذمه داري ډېره درنه ذمه داري ده، په دا به ځان وکړو. او خاص طور چې نن کوم ماشومان دغه وکړي شیدا صاحب دا بیا ستا ذمهواري ده، د دې لپاره انعام د کلچر ډپارټمنټ لخوا دا به دا ماشومان پاتې شو. دلته پپشن کې به کېدای شي د پیاوړي او د پیوندي ادبي ملګري علاوه هم شاید نور تنظیمونه وي. زما شاعران شته، تنظیمونه شته. ته یو ښه پښتو ادبي کانفرنس جوړ کړي، پر غټ لیول یې جوړ کړي، له بهره څخه خلک راوغواړي. زموږ دومره کارونه به کېږي په دا پپشن کې، دا دومره کارونه، روډونه جوړېدی شي، بلډینګونه جوړېدی شي، برمي او باغونه کېدی شي. اصل کار خو دغه دی، د تربیت کار دغه دی. نو دا به یار انشاءالله که خدای کړو چې لږ ټایټ همت وکړو نو به ولې کېږي به، که خدای کړي دا به کوو. اور زه ورته ټولو ته پښتنو ته چیرې چې ما اوري ورته ټولو ته پښتو ادبي کلتوري ورځ مبارکي وړاندې کوم. سبا په کوټه کې په نوري نصر خان هال کې پر 4 بجې موږ د بلوچستان د پښتانه د پښتو ښه هنرمندان دي ټولو ته زما دعوت دی. 4 بجې دي ټولو دې خدای راوړي، دې زموږ مېلمانه یاست. هلته موږ پروګرام ایښی دی، په ژوب کې موږ پروګرام ایښی دی، په زرلایي کې مې ایښی دی، په کلاسیفلا کې مې ایښی دی، په موسیقي کې مې ایښی دی. کار نه دی سوی، دا زه منم، کوشش به کوو چې نه دی سوی، د هغه قرض به م ادا کوو او په ښه توانایي به کار کوو. یو له بیا ستاسو د ټولو کور ودانۍ اور زه ستاسو کور ودانۍ وایم اور ستاسو کور ودان سر چې په د خپل اداره کې دا پروګرام ایښی دی. او زما ته یې یو ریکویسټ دا دی چې دا نوي نسل ته خاص طور ماشومان ته باید چې سبا کلتوري ورځ ایستي ګڼه ماشومان په کلتوري لباس کې وي، یو سټالونه وي. زموږ لخوا چې هر سپورټ هر دغه ستې په کار وي انشاءالله موږ ته یې ملګري یو جهان مننه. قدرمن داود ترین صاحب، ډایرکټر کلچر ډپارټمنټ بلوچستان، او یوه د ویاړ خبره دا ده چې داود ترین صاحب په کلچر کې PhD کړې ده او موږ دې ویاړو. داود ترین صاحب د پښین ویاړ دی، زموږ د پښین اوسېدونکی دی. که څه هم اوس په کوټه کې ژوند کوي خو د خاپوړو ځای پښین دی. موږ د ده څخه
ډېرې هیلې وابسته دي چې ادبي کلتوري او معاشرتي چې څه ښېګڼې دي په دغه ښېګڼو کې د پښین برخه واخلي د دغه ادبي تنظیمو سماجي تنظیمو فلاحي تنظیمو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی حوصله افزایي وکړي دوی ته ډاډ ورکړي دوی وهڅوي چې مخته هم دغه مبارزه جاري وساتي او د ده څخه یو جهان مننه کوو موږ ټولو مېلمنو ته دا خواست کوو چې په اطمینان کښېنئ اوس به انشاءالله مشاعره پیلوو